یو مور ده او هغې یو کور نه یو خورکۍ واده شوله په بل کور کې او د هغې بچي وشول زامن یې دي نوڼ یې دي هغې له رونو خپل حق ورکړو دا مور راولېږي هغه زامنو له حصه ورکوي د نوڼو له نه ورکوي نو آیا شریعت د دې حوالې سره څه وایي شریعت څه کې خاطر جان صاحب پخوا چې موږ ماشومانو نه مانی او ډرامه وه او جی او نو هغه مانې خپل نیک سره وجنګېدو نو د دم پوزه ماته شوه او جی او د نیک هم پوزه ماته شوه جی 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 نو د ده کار ډبل شو خلک د نیک تپوس له راتلل د پوزه هم تړلې وه او د مېلمنو خدمت یې هم کو جی جی نو چې کله ښه تنګ شو نانې کې د مرۍ نه رونیو راباندې کړې چې ستا پوزه ده او زما پوزه نه ده زما پوزه نه ده نو لکه دې د رور نه عیسی غشته دا ښځه وه او جی او د دې د پلار په مال کې عیسی کېده او د اوس لوریانو نه ورکوي نو دا ظلم دی که دا په ژوندوني باندې دی د روړو نه عیسی واغشته خپله په ژوندونو باندې تقسیموي نو پکې د لوریانو عیسی ده او که دا وفات شي نو پکې د لوریانو ده اگر چې د ژوندون په باره کې د فقهاو او د علماو دوه رای دي په جمدوني باندې زه خپل مال تقسیموم خاطر جان صاحب نو محدثینو دوه طریقې ښولي دي یو طریقه دا ده چې الک ته کو جینې ده برابر به ولا ورکړي بیا د الک او د جینې فرق نشته او یو طریقه دا ده چې نه د الک او د جینې فرق پکې شته چې الک له به 200 ورکړي او جینې له به 100 ورکړي نو کو دې په خپل ژوند تقسیمای په دې تقسیم باندې به عمل کوي او که د وفات نه پسې وي نو د دې لوریانو یې پکې ښه برپوره حصه ده او د حقداري دي او دا څنګه چې دا رونې مالکان کېږي نو داسې به دا خور هم